او بخونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرې ستاسو تېر لوست په یاد وي، موږ د بیولوژي په تېر لوست کې د باکتریا په هکله مو لوسته. وویل چې باکتریا یو حجروي ژوندي موجودات دي چې مشخصه هسته نه لري او د دوی کروموزومونه په سایتوپلازم کې په خپاره ډول پراته دي. او همدارنګه د باکتریا نور خصوصیات مو هم ولوستل او د باکتریا بڼه او شکل مو هم ولوستل چې په مختلفو اشکالو پیدا کیږي او هر یو مشخص شکل لري. خدای دې وکړي چې تېر لوست مو زده کړی وي او که چیرې تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. اوس راځو خپل نوي لوست ته. د باکتریا په هکله مو خو معلومات ترلاسه کړئ چې څه ډول ژوندي موجودات دي. اوس به وګورو چې همدغه باکتریا څه ډول ډیرښت کوي، څه ډول دوی تکثر کوي، یعنې د دوی نسل څه ډول ډیریږي. دا دی زموږ د ننني لوست موضوع. تختې ته پام وکړئ. باکتریاوې د غیر زوجي د دوهګوني ویش په واسطه چې همدغه دوهګوني ویش د امیتوسیس یو عملیه ده، په دغه طریقې باندې دوی ډیرښت یا تکثر کوي. علاوه پر دې چې باکتریا په غیر زوجي ډول باندې تکثر کوي، په زوجي ډول باندې هم تکثر کولی شي. باکتریاوې د خپل ډیرښت یا د تکثر لپاره مناسب محیطي شرایطو ته ضرورت لري چې دغه مناسب محیطي شرایط د کومو موضوعات پکې شامل دي. اول دا چې همغه سیمه باید مناسبه د تودوخې درجه ولري، د دوی غذایي مواد باید برابر وي او همدارنګه رطوبت لرونکي محیط کې دی تکثر او یا هم ډیرښت کوي. نو باکتریاوې چې هغه محیط یا هغه چاپیریال د دغه خصوصیاتو درلودونکي وي، په داسې سیمو یا چاپیریال کې دوی ډیرښت یا تکثر کوي. بل عنوان مو د باکتریاو رول په چاپیریال کې ده. آیا باکتریاوې په چاپیریال کې کوم تاثیر لري او که نه لري؟ د همدغه موضوع لپاره یا هم د همدغه عنوان لپاره باکتریاوې په دوه برخو یا هم په دوه ډولو ویشلي دي، چې لومړی یې زیانمنې باکتریاوې او دویمه ډله یې ګټورې باکتریاوې دي. چې زیانمنې باکتریاوې خپل په قسمت کې چاپیریال ته زیانونه رسوي او ګټورې باکتریاوې خپل په قسمت او یا هم خپله برخه کې چاپیریال ته ګټې رسوي. نو ګورو چې د دغه تاثیراتو له امله یا هم د دغه تاثیراتو په اساس باندې د دغه نه موږ برداشت کوو چې په چاپیریال باندې تاثیر کوي او په چاپیریال کې رول لري. نو اوس ګورو چې زیانمنه باکتریاوې د کومو مشکلاتو لامل کیږي. وایو چې زیانمنې باکتریاوې د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي، چې دغه ناروغیو شاید تیتانوس وي، تور ټوخی وي، ستوني خوږ وي، محرقه، کولورا او همدارنګه علاوه پر دې چې په انسانانو کې د مختلفو ناروغیو لامل کیږي، خوراکي توکي هم زیانمنوي، لکه د شیدو تروه کېدو، د میوو او سابو خسا کېدو یا خرابېدو لامل هم کیږي. نو ګورو چې دغه باکتریاوې چې دغسې شیانو ته زیان رسوي او یا هم د خرابېدو لامل کیږي، دا باکتریاوې د زیانمنو باکتریاوو په ډله کې راځي. بله ډله یې ګټورې باکتریاوې دي. د ګټورو باکتریاوو وظیفه څه ده او څه عمل ترسره کوي؟ ګټورې باکتریاوې مړه جسدونه تجزیه کوي او په ساده توکي اړوي چې بیا همدغه ساده توکي په ځمکه او یا هم په خاوره کې جذبېږي. او همدارنګه ګټورې باکتریاوې ځینې ګټورې باکتریاوې د نباتاتو په ریشه کې چې شاید نخود، مرشنګ، لوبیا او همدارنګه د همداسې نورو نباتاتو په ریښه کې دوی وجود لري. او همدارنګه بعضې باکتریاوې نایتروجن په نایتریت باندې بدلوي او نباتاتو غذایی مواد په چاپیریال کې د چټلیو څخه پاکوي. څه شی؟ همدا باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې د شمزي لرونکي حیواناتو یعنې هغه حیوانات چې ستون فقرات لري د دوی حیواناتو په کولمو کې هم ځای لري چې د هاضمې په سیستم کې او یا هم د خوړو په هضمه کې د دغه حیواناتو او یا هم د داسې ژوندیو موجودات سره مرسته کوي. همدارنګه بعضې باکتریاوې د مستو، پنیر او د انټي بیوټیک په جوړولو کې هم د داسې باکتریاوو نه ګټه اخیستلی شي. نو ګورو چې باکتریاوې علاوه پر دې چې زیانمنې برخې لري، یعنې داسې باکتریاوې شته چې چاپیریال زیانمن کوي او یا هم د شیانو د خرابېدو لامل کیږي، بعضې باکتریاوې هم وجود لري چې ګټورې دي او زموږ ته فایدهمندې دي. دا هم باکتریاوې. یو ځل بیا که چیرې موږ درس خپل په خلاصه ډول ووایو نو وایو چې باکتریاوې د غیر زوجي دوهګوني ویش په واسطه چې د امیتوسیس یو عملیه ده ډیرښت کوي، خو علاوه پر دې چې په غیر زوجي ډول باندې ډیرښت کوي، په زوجي ډول باندې هم
ډیرښت کوي. همدارنګه باکتریاوې د خپل ډیرښت یا د تکثر لپاره مناسب محیطي شرایطو ته ضرورت لري چې دغه شرایط عبارت دي د مناسبې د تودوخې درجې په درلودلو سره، همدارنګه غذایي مواد او د رطوبت لرونکي، یعنې هغه سیمې چې دغه خصوصیاتو لري هغلته باکتریا ژر څه کوي؟ ډیرښت یا تکثر کوي. بل عنوان مو د باکتریاو رول په چاپیریال کې دی. آیا باکتریا په چاپیریال باندې کوم تاثیر لري او که نه؟ نو د همدغه دلیل په اساس باندې باکتریاوې په دوه ډولو ویشلې دي. لومړی زیانمنې باکتریاوې، هغه باکتریاوې چې چاپیریال زیانمن کوي، او دوم یې ګټورې باکتریاوې، یعنې هغه باکتریاوې چې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر ږدي او موږ هغوی ته ضرورت لرو. زیانمنې باکتریاوې د مختلفو ناروغیو لامل کیږي او همدارنګه د ترکاریو او د سبو او د میوو د خسا کېدو او د خرابېدو لامل هم کیږي او د شیدو د تروه کېدو لامل هم کیدی شي. او بل ګټورې باکتریاوې دي چې ګټورې باکتریاوې مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکي اړوي تر څو ځمکه کې همدا جذب شي، او د همدغه مړو جسدونو تجزیه کول د دې لامل کیږي یا هم د دې سبب کیږي چې چاپیریال او یا هم همغه محیط د چټلیو څخه پاک شي. او ګټورې باکتریاوې په هوا کې نایتروجن په نایتریت بدوي، او هغه حیوانات چې شمزي لرونکي دي یا هم ستون فقرات لري، د هغو حیواناتو په کولمو کې بعضې ګټورې باکتریاوې ژوند کوي چې د هاضمې په سیستم او یا هم د هاضمې په عملیه کې د دغو حیواناتو سره مرسته کوي. او همدارنګه د دغو ګټورو باکتریاوو څخه د مستو، پنیر، انټيبیوټیک او همدارنګه نورو موادو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. نو ګورو چې باکتریاوې داسې ژوندي موجودات دي علاوه پر دې چې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر ږدي، منفي تاثیر هم ښودلی شو. نو دا هم زموږ نننی لوست. په ننني لوست کې موږ د باکتریا په هکله مو لوستل، د باکتریا ډولونه مو لوستل چې په ګټورو او زیانمنو ډلو باندې ویشل شوي دي. خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی وي او د باکتریا په هکله مو یو څه معلومات ډېر شوي. نو که چیرې تاسو په ننني لوست کې کومه ستونزه لرئ او یا هم داسې فکر کوئ چې ما نه به کومه مهمه ټکي د لوست څخه پاتې وي، تاسو لوست یو دفعه د ځان سره ولولئ، او که چیرې په ننني لوست کې کومه ستونزه درلود نو ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. او همدارنګه زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ تر څو همدغه ویډیوګانې په منظم او دقیق شکل باندې تاسو ته راشي. که چیرې د کتاب سافټ ضرورت لري کولی شئ زموږ د ویډیو د ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ. تر بیا ښې چارې.